زه غواړم ته مې اولادونو ته فرانسوي ژبه زده کړي. ما ته وایې؟ هو تا ته وایم. ښه زه ولې؟ ستا په اړه مې پوره معلومات ترلاسه کړه او زده کړې دې ډېرې ښې دي او ډېرې هېوادونو ته دې سفر درلوده. فکر کوم خپله دې راته ویلي و چې مېرمنې ښې ښوونکې کېدلی شي. هو ویلي مې و. ښه ده، که داسې خبره ده نو زه غواړم چې بیا ازمایم وګورم مېرمنې ښې ښوونکې کېدلی شي او که نه. هغه به هم د نړۍ تر ټولو ښه ښوونکي وي. ښه نو خبره خلاصه ده. څنګه دی چې جالۍ کې له ما سره خبرې کولې هیله لرم اولادونو سره ما ماسې خبرې وکړي. سمه ده، خپله هڅه کوم. د خدمت په بدل کې د کافي اندازه پیسې هم درکول کېږي، خو یوازې یو شرط لرم چې د زده کړو په وخت کې باید ماڼۍ کې اوسي او په دې هم ښه پوهېږې چې همداسې یو کار باید وشي. ومو ویل په ماڼۍ کې امکان نه لري. ولې امکان نه لري؟ زه په ماڼۍ کې نشم اوسېدی او زه ستاسو کنیزه نه یم. ودې ویل کنیزه. څنګه مو چې زه سم ونه پېژندلم نو د ماڼۍ په اړه غلط فکر مه کوه. د وخت په تېرېدو سره به ستا مفکوره بدله شي، اندېښنه مه کوه. ستاسو د وړاندیز په اړه به فکر وکړم خو په هیڅ توګه په ماڼۍ کې اوسېدی نشم. مېرمن سنان، ما دلته نه یې راغوښتې چې دلته ماته شرطونه کېږدې. سبا سهار ګاډیوان تا پسې راځي. خو سلطانه اوس تللی شي.